د افغانستان په کچه د هیواد په شمالي ولایت بلخ کې د سرې او برېښنا تر ټولو ستره فابریکه د حکومت د بې پامۍ سره لا هم برېښنا او سره تولیدوي. اوس د دې فابریکې د تولید، ترمیم او د ماشینونو د پرزو بدلولو مسؤلیت افغان انجینران پر غاړه لري. عبدالرحمن افغان د بلخ د برېښنا او سرې د فابریکې رئیس وایي چې په دې فابریکه کې 2000 تنه کارګر په کارونو بوخت دي او د هر کال لپاره په دې فابریکه کې د 440,000 ټنه سرې د تولید ظرفیت شته. توانستیم با همین متخصصین فابریکات کود و برق در ورکشاپ اساسی در حدود 75 الی 80% پروژه‌جات ما در اینجا احیا میشه. ما این فابریکه را دیگه از گذشته ها یا سالهای گذشته فعلا یعنی یک وضعیت بسیار بهتری فعلا ما میبینیم. د دې فابریکې مسؤلین وایي چې د سرې د تولید 3 دستګاوې په دې فابریکه کې شته، خو د سون توکو او د ماشینونو د زړښت له امله یوازې یوه دستګاه فعاله ده چې د بلخ ولایت لپاره د سرې ترڅنګ 48 میګاواټه برېښنا هم تولیدوي. مسؤلین وایي چې که د سون توکي ورته برابر شي کولی شي په زیات اندازه سره تولید کړي. فعلا یک اگریگات اگر ما بتانیم که گاز مورد نیاز خود ما یعنی پیدا کنیم، ما میتونیم که 2 اگریگات تصدی فابریکات یعنی چالان بکنیم و به تولید بیشتری از فعلی یعنی ما پلان در نظر بگیریم. په همدې حال کې د بلخ بڼوال وایي چې د دې فابریکې تولید کړي سره له بهرنیو راواردېدونکو سرو څخه څو برابره ښه کیفیت لري او ټینګار کوي چې باید د دې فابریکې 3 واړه دستګاوې فعالې شي. کود کیمیایی نو که پیدا شده خارجی یا صحیح کار نمیکنه. کود کیمیایی سابقه که بود وطنی تولید میکردن و خوب صحیح کار میکرد. ما خواهش میکنیم از دولت که همین کود کیمیایی شرکتش فعال سازه. د بلخ د برېښنا او سرې فابریکه د مزار شریف ښار لویدیځ ته په 80 هکتاره ځمکه کې په 1955 کال کې جوړه شوې او په لومړي کې د تولید د زیاتوالي ترڅنګ 4,000 تنو په دې فابریکه کې کار کاوه. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، مزار شریف.